په کندوز ولایت کې یو شمېر کاریګر په دې وروستیو کې د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی د کار په موخه د دې ولایت له لرې پرتو سیمو ښار ته راځي، روزمره مزدوري ورته نه پیدا کیږي او ماښام ناهیلي کور ته ستنېږي، خو له اسلامي امارت څخه وزګارو کسانو د کار برابرولو غوښتنه کوي. بل لور ته د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي بېکارو کسانو ته د کار پیدا کولو ژمنتیا ښیي او ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به 8,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د اغا خان د دفتر مسؤلینو په یوه ناسته کې د چاردرې ولسوال سره ژمنه کړې چې د کار په بدل کې به بېوزلو کسانو ته چې د کار وړتیا ولري د نغدو پیسو مرسته وکړي. په یاده غونډه کې پریکړه وشوه د کار په بدل کې به په کلیو کې مستحق او بېوزلو کسانو ته چې 130 تنه کارګر کیږي د اغا خان دفتر لخوا پیسې ورکړل شي. په شمال ختیځون کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د لنډمهالې روزنې وروسته فراغت. مسؤلین وایي یاد افسران چې شمېر یې 100 کسانو ته رسیږي د پولیسو په چوکاټ کې په جنایي څانګو کې دنده ترسره کولې. په کندوز ولایت کې د پولیسو ښوونې او روزنې مرکز له لوري د پیښو ځای پلټنې برخه کې مسلکي زده کړې ورکړل شوي دي. په کندوز ولایت کې د واورې وروستۍ اورښتې بېوزلو ونادارو کورنۍ له هر چا ډېرې اندېښمنې کړي دي. تازه محمد جان چې د دې ولایت د داخلو سیمې اوسېدونکی ده، تېره شپه د نیستۍ له امله په خپل کور کې یخ نیولی و چې د کندوز ولایت مقام د سپارښتنو پر اساس اړوندو اماراتي ادارو د ژغورلو او لاسنیوي په موخه اقدام ترسره کړی او له یخنۍ څخه یې متضررې کورنۍ سره روغتیایي او خوراکي مرستې وکړې.